السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم سلام. پشتری خان څنګه یې؟ ښه صحتونه ښه دي؟ ټیک ټاک یې برابر یې؟ الحمدلله خیر خیرت دی. خپل ژوند کې خپل غټ بنګې دي الحمدلله. زندګي پکې تېرېږي امان سره. سو یار دوستا یاره پشتری خان خبر خو نه یې؟ یاره دلته به بره په پیشوګۍ چمکي او توت دی او خلک ورته سجدې کوي او یاره خلک د ایمانونو خلاص شو. یاره خان صاحب ما چې تاسو خبر کړم او څه چل وکړئ د دې سره. تاسو ویل لکه زه په 11 منټه کې درځم ان شاء الله تعالی قصه ولا ختمه صحیح ده. ها صحیح شو خان. پشتری خان السلام علیکم. لکه زامبیلا چرته زه راوځې؟ وای خاطر وای صبر نه کار واله لکه صبر نه کار لکه توتانو عبادت کوي. ما ته پیشوګۍ خلاړه پسې ما د پشتری خلاړه پسې کېده د زامبیلي زبېله چې دا ول خو د ځینو مې زده کړه بیا منډې وه. وای پشتری خان څه خیره کلي نوم راته ښیه په وجود کې مې وینه جوش نه کوي. بالټي ماټي مې دې ټول ډک ټول مې غوا ته کېښود. شابه زه راته ښیه تادي وکړه. پیشوګۍ چمکي توت دی خلک عبادت کوي. لا چا تمانچام راواله خلک وویله او ته بګۍ راواله توت دی یخه ووه منډه. لقد عليك شو جالس بقار ما تبي تفوزين لقد ودري شرط رواني في بقار څوک یې ماشیه د مخې نه مې لرې شه. نن په دې کلي کې را پاکې ونې کټ کومه وینې مې جوش نه کوي. بالټي مې دې ډکلې که تذکره چې په تا تې موس کړمه. دته ګوره دا خو ما خبر کس چل سره بلداره چې تاسو په دې کلي کې پورته په پیشوګۍ چمکي خلک ونې ته عبادتونه کوي. زما ستاسو په دې کلي کې پاکې را ونې ختموم نن. ورګه دا معلومه وده کې ایمان شته کنه کدا اسی بادای مړه بقاله کینه په توت څنګه دنیا خلک وتی چې د بسوري ته کینی خلک به وایي کنه تاسو په دې کې څه کار دی؟ لکه ماشیه ما د مخې نه لرې شه. وینې مې جوش نه کوي. بالټي مې دې ډکلې دي او که نقل اړېږي استانه په اعتبار کې ونې په ځای سر ومه د مخې نه مې لرې شه. ها دواړه به یو کار وکړو په پهلوانۍ به ورځو که چا وګټه خبره ومنو. مړه یاره تا ته شو دې سر ته دې شه مړه زما پهلواني او ته کولو. زه سید د چې ستا صاحب خو هغه شان دي بوکو راځه. پره مې نو وګټل بس بیا را پاسه. خو زه به موټ کړم اوس راړه شي چې پته دې ولګي. اوس دی بیا را پاسه مړه که بیا دې ډکېږي. اوس ورته ګورو دا اوس دې مې کوی په موټ کړم اوس که درته ګورو تا خو وګټله راځه اوس به یو کار وکړو. وایه چرنیه ته بس یو کار به دې سي شابه زر وایه. چې کار به وکړو دا سهار راپاسې ستا وخته به پیسې پرتې او دا توت مه هلکه د ماشوم خو ډېره د پیدې خبره وکړه. یاره صحیح ده داسې مې خوښه ده. مړه ته مونږ د توت سره کار دی زموږ را پیسو سر کار دی. بس زما داسې خوښه ده ښه. ته ورځه سبا وخته سهار راپاسې سبا وخته به پیسې پرتې ته ورځه ځه. زلزله نه پاسه کینو پشتری خانه ده زلزله نشته راځه. ما خو وایي که زلزله ده یار دا ور داسې په ژړک باندې کولو شو ما چې څه چل دا راته ووایه دا ونې څه چل وکړو. پشتری خان کار مې کړی دی ونې منې مې نن پاکې ختمې کړي دي او د پولسو ګراسین چې کوم دی که نه دا ټول د وینو ډک روان دی نن دې د غیرت کار وکړو. ستا نه زما دا امید نه و زه ورځم هغه ونې به وګورم کلي خلکونه به تپوس وکړم ته ارام وکړه صحیح ده. پشتر خان صحیح ده ځه.
یاره ته ورګه چې پیسې مې راغلي دي او که نه های های هلکه دا خو پاکې مزې دي مړه زما ته ونیسه څه کار دی پرېږده چې کسوک عبادتونه کوي کسوک هر څه کوي خو چې دا پکې که نه نو زمونږ د هغې سره څه کار دی یاره بیګانې شپه خو ډېره ګرمه تېره شوې ده خو نن بیا راباله ګورم چې څنګه تله څه پیسې میسې شته که نه یاره دا خو پیسې میسې نشته نن زه به راتوت ایسته کې بیا وامه یاره پیسې دې نه دي کېښودي او زه ما توت ایسته کټ کوم نن بیا یې کټ کوم اسی په توت پسې دي زمړه توت څنګه څه غواړي زمړه په قلار چېرته کښېنئ خو سړی توت ډېره دغه وایمه جوړه کړې ده توت پسې ځم او په توت پسې ځم نه نه ماشومه نن پسې ځم نن پسې ښه په حقیقت کې ځم پیسې میسې نشته نن پسې ځم نن دا توت موت هر څه ختموم ټیک ته نو اوس به بیا پهلواني کوو که چا وګټل بس بیا به د هغه خبره مونږ الله بس مړه راځه سید نن دې به تبر وامه اورې اسا دنیا د نه وسپارومه بس یاره تا وګټله ښه بس یاره تا وګټل زه لاړم ښه زه راتوت نه وم لاړم چېرته ځې ورېږه زه دله اوس خبره کوم وایي چېرته ځې تختې او بله پرې تا ته درې ځله اچولم که نه او دې پالې ته ما درې پالې راوړې دا وایي د دې ته خبر یې نه یاره دې نه خو زه نه یم خبر دا څه وجه ده خو ته معلومولې چې ستا ایمان مضبوط دی که نه خو ته خو ما معلوم کړې او بله پرې ته الله د رضا لپاره روان وې تا ځکه زه راواچولم اوس دې نیت د پیسو و نو ما ځکه درې پالې راواچولې او که نه یاره بلکل ستا خبره صحیح ده زه پیسو په دغه باندې روان وم ځکه راسره دا شی وشو بس یاره ستا ډېره مهرباني چې تا زما دومره اصلاح وکړه السلام علیکم خوږو مینوالو امید لرو چې روغ جوړ به یې په پاکه جامه کې وئ زموږ د ویډیو مقصد دا دی غلی شه مړه دا ویډیو جوړ کړی دی باتي ډک کړي دا نور خبره به دا وکړي زموږ د ویډیو غرض او مقصد دا دی چې هر نیک کار کوئ د الله د رضا لپاره کوئ نو انشاءالله موږ ته بیا په هغې کې ضرور کامیابي میلاویږي او دغه شان یو ثوابي مبارک په کور کې روشندان پرېښی او رسول الله مبارک دې پوښتنه وکړه چې دا روشندان تا ولې پرېښودی دی او هغه ثوابي مبارک ورته وفرمیل چې په دې روشندان کې موږ ته هوا راځي رسول الله مبارک ورته وفرمیل که تا په دې نیت باندې دا روشندان پرېښی وی چې زه پکې اذان هم اورم او دا هوا دپاره نو ستا به بدبانو کارونو باندې رحم زه تاسو ټول ته دا درخواست کوم چې هر کار کوئ د الله د رضا لپاره نو انشاءالله موږ ته به د آخرت کامیابي میلاوي او د دنیا به میلاوي ای ماماګانو د دې ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب یې کړئ او ملګرو ته یې شیر کړئ والسلام